السلام علیکم دوستانو. د جمی یخ شپه په یوازې کمره کې یو ځوان او یو پیغله جینۍ. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو سره دا کیسه شیر کم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې عبرتناکې کیسې د ټولو ناول تاسو ته ضرور رسي. دوستانو وی د جمی یخه شپه وه. ځوان په کور کې یوازې و چې د شپې 12 بجې شوې. یخه یخني وه. د ګیدړانو اوازونه هم وو چې په دې کې د کور دروازه وټکېده. سړي ویل چې څوک یې؟ پیغلې ویل چې زه یمه. ملګرو سره په چکر باندې راغی وم، هغوی نه روکه شوې یمه او اوس یوازې یم. د شپې دپاره راته ځای راکه. ځوان ورته ویل چې هله زر راننوځه، بهر درته څه نقصان درنه کي. چې کله هغه جینۍ کور ته را دننه شوه، ځوان ورته خپل کټ پرېښو او ورته وویل چې ته کټ کې ویده شه او زه به د کمرې هغه بل ګوټ کې په ځمکه باندې ویده شم. ځوان زر زر اور ولګولو او هغه پیغلۍ ګرمه که ځکه چې د هغې بهر ډېره زیاته یخني شوې وه. چې کله د اور رڼا ته د هغه پیغله ولیده نو هغه پیغله ځلېدله، یعنی په هغې باندې د ښایست ختمه وه. هغه ډېره زیاته ښایسته وه. ځوان کتاب راواغستو او ځان ته یې شمه بله کا او هغه کتاب یې ویلو. پیغلې له هم خوب نه ورتلو، هغه هم یریدله چې دا ځوان راته څه ونه وایي او زما عزت ته نقصان ونه رسي. ځوان له هم شیطان وسوسې وروستي چې وګوره څومره ښکلې پیغله ده، د ژمي یخه شپه ده، تکه توره تیاره ده او په کمره کې یوازې راځه بدکاري ورسره وکړه. خو هغې ځوان په خپل کتاب کې ځان مصروف کړی و او چې کله به دا خیال ذهن ته راغو نو دې ځوان به خپله ګوته په شمې باندې ونیوه او چې کله به یې ګوته وسوځېده د هغې نه پس به یې بله ګوته په شمې باندې ونیوه او چې هغه ګوته به یې هم وسوځېده نو بیا به یې بله ګوته ونیوه. دې جینۍ دا ټول منظرات کتل. دې جینۍ ویل چې پیري سره مې شپه راغې ده او که څه چل دی، دې ولې خپلې ګوتې سوځوي؟ دې جینۍ هم د یرې د لاسه ټوله شپه په ویښه تېره کا او دې سړي هم د شیطان د وسوسو د وجې او خپل لاس په شمې سوځېدو سره ټوله شپه ویښه تېره کا. چې سحر شو نو خپل لاس یې په ململ کپړې باندې وتړلو او د پیغلې نه یې د کور پته واغسته او هغه پیغلې خپل کور ته ورسوله. هغې پیغلې خپل مور او پلار ته دا ټوله کیسه بیان کا چې شپه مې دارنګې ځوان سره راغه چې هغه ټوله شپه دا حرکتونه کول او ټوله کیسه یې ورته بیان کا. خو د دې مور او پلار نه منل. پلار یې ویل چې زه به دا هلک معلوموم. پلار یې د سفر اراده وکړه او دې هلک سره میلمه شو. چې څنګه شپه تېره شوه او سحر شو نو د سره یې ګپ لګولی و او د لاس د سوځېدو تپوس یې ترې وکړو چې دا په څه باندې سوځېدلی دی. هغې هلک ورته ویل چې اجي صاحب ما په خپل حال باندې پرېږده، خو د پیغلې پلار قسم کړی و چې زه به ترې نه دا تپوس کوم، هله به د دلته نه ځم. ډېر تنګولو نه پس ورته هغه ځوان وویلې وایي دغه رنګې هغه بله شپه مې یو پیغلې جینۍ سره راغه او شیطان راله دا وسوسې راکولې چې شپه ده او توره تیاره ده او دې جینۍ سره بدکاري وکړه. خو ما به خپله ګوته په شمې باندې ونیوه او ځان ته مې ویل چې ته دا اور نشي برداشت کولی نو ته به د جهنم اور څه برداشت کړي. همدغه رنګې شپه تېره شوه، د هغې جینۍ عزت هم بچ شو او زه الله تعالی هم د زنا نه بچ کړمه. الحمدلله. دې سړي دې ځوان ته د روټۍ دعوت ورکو چې ته به مونږ کره راشي او ما تاله روټۍ کړې ده. دغه ځوان ومنله او دا دعوت یې قبول کو. چې کله د دې سړي کور ته لاړو، چې کله یې پرې روټۍ وخوړه نو بیا یې ورته وویل چې زه د خپلې لور رشته تا سره کول غواړم. هغې ځوان دا رشته قبوله که چې د واده اوله شپه وه چې څنګه د ناوې د مخ نه زړوکې پورته کو چې ویې کتل نو دا هم هغه جینۍ وه. ده چې وکتل ده ویل چې دا خو هم هغه ګل دی کم چې ما سره یو شپه تېره کړې وه او ما د دې عزت پرېښی و. نو دوستانو که تاسو په دې دنیا کې الله تعالی خوشحاله کو نو الله تعالی به هم تاسو په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم خوشحاله کی. ځکه چې د زنا نه ځان بچ کو او د الله تعالی نه ویریدو نو الله تعالی دله هم هغه پیغله او هم هغه ګل ورکو د کمې چې د عزت بچ کو او هغې له پناه ورکړې وه او خپل ژوند یې ډېر په خوشحالۍ سره تیر کو. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نه عبرت واخلي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.